پرون په 14 تاریخ باندې د ای پی ایس ماشومانو چې کومه ورځ وه چې کوم په 14 د دسمبر ای پی ایس ماشومان طالبانو وژلي وو، نو هغه بیا پښتانه ظاهره خبره ده په سوشل میډیا باندې د خفګان اظهار وکړ، ورځ یې را یاده کړله، بیا په سټډي سرکلو کې، په محفلونو کې، په هر ځای کې خلکو بحثونو کې خبرې وکړلې په دې باندې. خو چونکې دا د یوه ورځ ته موږ دا خبره محدود کولی نه شو. زه خو ډېر مطمئن یم چې په مختلف انګل باندې خلکو خبرې وکړلې که نه، چې کوم الیمنټس وو، کوم خلک وو، په کوم انداز کې شوي وو، د ریاست کردار څه وو، د نورو خلکو کردار څه وو، د عامو خلکو کردار څه وو، د فوج کردار څه وو، د ټول شیان یې پکې بحثونو کې راوستل. خو یوه خبره دا ده چې په دې شیان باندې ډېر زیات فکر کول دي او بار بار یادول دي، پښتنو ته یادول دي، ځان ته ور یادول دي، دا ده چې یو تحریک راوچت شي. دا تحریک به څه کوي، څه داسې چې اول نه موجوده وي، یو نظریه به استعمالوي. نو دا نظریه کې به تبدیلي راولي، لږ بیا الټر کوي، لږ بیا بدل را بدل کوي. بیا به چې کم خلک اول نه د دې نظریې سره چې کوم اول نه موجوده وي، هغه نظریې سره کار کوي، نو په هغه کې چې که چاته دا تبدیلي خوند ورکړي، په دې کې الټریشن خوند ورکړي په دې نظریه کې، نو بیا ورسره ملګري هم شي. خو سپورټ بیس یا مرسته چې ده، دا د اول نه چې متحرک خلک وي د هغه نه راځي. نو دغه متحرک خلک چې دي، دا بیا عام خلک ځان ته اټریکټ کړي او یو تحریک جوړوي. نو دا یو قسم په ټوله دنیا کې یو کیسه وي. مثلا تاسو که خیال کړی وي، وایي چې پلانی د تحریک نه بیل شو، بیا بل یو کیسه یې روانه کړله، یو بل جدوجہد یې روان کړو، وغیره وغیره. نو دا د دې بنیاد باندې کېږي. ټي ټي پي چې کوم و، طالبان ټول نه یادوم، دا خو پوره تاسو خبر یې، کتابونه پرې لیکلي شوي دي، ډېرې خبرې دي. خاص ټي ټي پي یادوم، چونکې د ټي ټي پي خبرې روانې دي. دا خوارج دی او دا نور بیا پکې چېرته سایډ ته لاړل، سوري ته کېناستل. نو ټي ټي پي تحریک چې دی، یا ټي ټي پي دا پوره تنظیم چې دی، دا پوره کیسه ده، دا پوره د دوی د جنګ دی، یا چې څه ورته وایي. دا داسې وشو چې دا دلته چې کوم داسې فکر وال خلک وو چې دوی ته مرسته ورکولی شوه، دوی سره شاملېدای شول، د تحریک نه تحریک جوړولی شو یا تنظیم جوړولی شو. په دې کې سوچ فکر پکار وو، لاجسټک پکار وو، په دې کې د خلکو شاملېدل پکار وو. نو دا شیان د اسمان نه راتلل. څه وشول؟ دلته په دې وطن کې جماعت اسلامي، یو جمعیت علماء اسلام، دوه په پنجاب کې سپاه صحابه، پلانه جماعت، دا ډېر خلک دي چې کار کوي. دا هغه بنیادونه چې د دې بنیادونو باندې ودرېد ټي ټي پي پاسه، ونه درېده، اوس هم ولاړ دی. د هر شکل کې مرسته ورته راځي، مطلب د فتوا په شکل کې، د میټیریل په شکل کې، د نوې ریکروټمنټ په شکل کې، خلک برتي کولو په شکل کې، مختلف شکل کې. بیا د دوی دپاره په خلکو کې یو داسې کنفیوژن جوړول چې خلکو ته دا اندازه ونه لګي چې زه ډېر صفه ووایم چې بالکل ټي ټي پي دهشتګرده ده. نو داسې کنفیوژن جوړول د خلکو په ذهن کې، څه د نورو شیانو سره اسوسییټ کول چې د خلک هغه باندې خفه کېږي، نو د هغې سره د دوی د سټرګل، د دوی جدوجہد، یا د دوی چې دا ترهګرۍ څه کیسه ده، دا اسوسییټ کړي. نو بیا ووایي، بیا خلکو ته دا ښکاره شي چې او کېدای شي دا ټیک کار کوي. نو دا کنفیوژن جوړول، دا اوس هم په دې نن ورځ کې دا چې زه تاسو ته خبرې کوم، په دې وخت کې هم کوي. چې په مطلب د پښتونخوا چې کوم د ناردرن سایډ اضلاع دي، په دې کې چې کوم د ټي ټي پي یا د طالبانو یا دا ټوله کیسه وه، تر ټولو نه زیات
چې د انسانانو مطلب قوت ورکړه، مطلب برتیانې پکې وشوې، جماعت اسلامي ورکړې، لټریچر جماعت اسلامي، نور شیان د جماعت اسلامي، مشران جماعت اسلامي، کمانډران شو په جنوبي اضلاع کې تر ژوب نه مطلب داسې راځه تر کرکه پوره یا داسې په دې کې بیا جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن دا ټولې مدرسې، ټول جماعتونه، ټوله کیسه، ټول طالبان د مدرسې طالبان او دا بیا کمانډران شول او بیا کیسه روانه شوله. اوس دا ولاړ بالکل نه دي. ته ووټ ورکوه، ته بېشک ووټ هم ورکوه، د اسلام په نوم یې ورکوه چې په څه شي نوم یې ورکوې، خو ستا نه چې کوم بتا اخلي که نه، چې ماسخوتن یا مازدیګر یا ماښام ټلیفون درته راوکړي بتا درنه اخلي، دا هغه کس یې کوي چې کوم ته تا د چا لیډر ته تا ووټ ورکړی یا چا ته د ووټ اچولی دی، ووټ ته ورکړی یې، چا ته زنده‌باد مرده‌باد کوي، هغه خلک د هغه مدرسې نه، هغه کیسې نه راوچت شوی دی، دا کمانډر دی، ستا نه پته اخلي. ته بېشک په دې باندې فکر مه کوه، خو اوس هم دا کېږي. اوس هم طالبان، د مدرسې طالبان دا د دې په دې کنوینس دي، په دې قایل دي چې څنګه به دا ټوله دنیا فتح کول دي، څنګه به دنیا کې امن راوستل دي، څنګه به کول دي. هغه طریقه هغه د طالبانو طریقه ده، هغه د ټي ټي پي طریقه ده. ښه دا خو تقریبا د ډېر حد پوره په دې هم کتابونه لیکلی شي، په دې باندې بحثونه شوي، دا خو اوس روان دي. یو شی پکې دا و چې د پاکستان اسټبلیشمنټ، د پنجاب واکداران، د پنجاب سیاسي خلک، بیروکراسي خلک، مذهبي خلک او ورسره پی ټي آی. نو پی ټي آی هم خیر د پنجاب کیسه ده، خو پی ټي آی بیا په دې کې څنګه حصه واخیستله، دا اوس هغه خبره ټکنیکل خبره ده چې په دې باندې موږ خور وکړو او بار بار یې وکړو. اسې زه ګرځېدلم په دې انټرنیټ کې مشاهین کتل یو بل حوالې سره، نو دلته یو نیب ریسرچ سنټر دی، دوی خو ډېر کار په دې لیټن امریکا کړی دی، خو اسې مخې ته رالل په پروپیګنډا دوی کار کړی دی. نو پروپیګنډا باندې داسې کار کړی چې په کم وطن کې، کم شکلونو کې، په کم ځایونو کې، کم پولیټیکل فورسز، کم د ریاستي قوتونو د دې نه کار اخیستی او په کم شکلونو کې اخیستی. نو په دې باندې ډېر لوی ریسرچ کړی دی. اسې د ځان د اسانتیا دپاره یو دوه درې شیان مخې ته تاسو ته کېدم. دوی پکې یو د لیټن امریکا هم د چاینا او د دې علاقې مطلب کمباین یو کیسه یې رانیولې ده چې د پروپیګنډا داسې ده چې مثلا دوه درې شکلونه یې کېدای شي، رنګونه یې کېدای شي. سپینه پروپیګنډا دی ویلې، پاکې دا ده چې څوک پروپیګنډا کوي دا میټیریل خوروي، دا میټیریل جوړ کړي د پروپیګنډې دپاره چې کوم شیان وي، که هغه عکسونه وي، که کتابونه لیکل وي، که رسالې لیکل وي، مجالې لیکل وي، که خبرې کول وي، که څه شی وي، فلمونه جوړول وي، د دې چې څوک یې جوړوي دا کس معلوم وي چې پلانه یې کوي. لکه موږ ته معلوم دی چې جماعت اسلامي کوي، جمعیت علما اسلامي کوي، پی ټي آی کوي. پی ټي آی کیس د نیو باسئ، زه تاسو ته راولم پکې. نو دا خو ټیک ده، دا وایټ پروپیګنډا. بلیک پروپیګنډا دا ده چې څوک یو د چا خلاف یو میسج راشي، چا خلاف یو فوټو راشي، بل شی راشي، دوی وایي چې دا پلاني کړي دي. بېشک بل چا کړي وي، خو دوی په چا ورواړوي. دا خو یو دوی یوه کټګري جوړه کړې ده، یو کیسه چې دا هم د پروپیګنډا یوه کیسه وي. مثلا بل چا ته باندې ستا خلاف یو فوټو جوړ کړه، نو ته د چا نه بل چا نه بدل اخلې، ته ووایې چې دا ته کړې دي، بل چا سره یې اسوسییټ کړي. ښه یو پکې دا د بینډ ویګنینګ والا نه خو تاسو خبر یې که نه چې خلک په دې باندې کنوینس کوي چې ټوله دنیا دا کار کوي، نو تاسې هم کوئ. دا پاپولیزم چې کومه خبره ده که نه، د ټولو خلکو پلانۍ سړی خوښ دی، نو ته هم خوښ کړه. ټول خلک په دې لاره روان دي، ته هم روان شه. حالانکې روان خو نه وي ټول، خو دا دي چې مثلا یو څو نومونه به درته یاد کړي، بېشک د قوت وال خلک وي، زورور خلک وي، خو یو څو نومونه وي، ټول خلک نه وي داسې. ښه یو خو دا شه. بل پکې دا دی چې ګرې پروپیګنډا ده. ګرې پروپیګنډا دوی وایي چې د دې
خورونکی چې کوم د میټیریل جوړوي دا د میټیریل وال چې څوک جوړوي راوباسي د خپل پروپاګاندا لپاره دا ظاهر نه وي چاته معلوم نه دي چې د کومه راغله نو کېږي څه د ګرې پروپاګاندا تر ټولو نه سټرانګ ولې ده څنګه وي چې څوک د پروډیوسر دی چې څوک یې راوباسي څوک د میټیریل جوړوي څوک یې خالق دی تخلیق کوي څوک دا په دې باندې څوک اټیک نشي کولی بل چې سورس یې معلوم نه وي که نه د هغه په کم نیت یې جوړ کړی دی دا میټیریل جوړ کړی دا پروپاګاندا خورا کړې ده په کم نیت یې کړی نیت ته موږ نه رسو نو چې نه رسو موږ وایو چې دا خو چېرته یو فطري عمل دی دا چېرته یونیورسل حقیقت دی نو بیا په دې منلو کې د پروپاګاندا خلک منلو کې ډېر زر کنوینس کېږي او زر خلک یې مني نو دا د ټول نه اوس دا دومره زیات مې تاسو د پروپاګاندا په دې لیکچر باندې ولې ستړي کړلی دا مې دې لپاره ستړي کړی چې پی ټي آی د ټي ټي پي مرسته د طالبانو مرسته د ترهګرو مرسته په کم شکل کې کوي هغه بنیادي طور باندې دغه ګرې پروپاګاندا ده یو بله ورسره هغه پروپاګاندا ده چې په کم کې لکه مثلا دا ده چې دوی په خپله هم نه دي کنوینس چې دا شی د کومه راغلی دی چا جوړ کړی دی زه کارکون خبره درته کوم او بیا دا ده چې نور خلکو ته چې رسوي هغه خلک هم نه پرې پوهېږي او په دې چل کې چې څومره دوی کامیاب شي دومره به بیا ترهګري دلته زیاته وي مثلا د ترهګرۍ یا دومره زیات د اسلام په نوم باندې چې کوم چا ټوپک راخیستی دی د هغو خلکو دپاره د خلکو په زړونو کې یو سافت کارنر پیدا کول د خلکو په زړونو کې همدردي پیدا کول دا دوی څنګه کوي داسې کوي چې په یورپ کې اسلاموفوبیا ده نو دا اسلاموفوبیا متعلق چې څومره کانټینټ وي دا خوروي هلته یو کس دی چې په فوټپات باندې په لمونځ باندې ولاړ دی نو بیا خلک چاره نیولی سایډ ته کړی دی اوس دا میټیریل په پاکستان کې هلته په کورمه کې په ورکزۍ کې چېرته په سوات مدین کې په بل ځای کې په دې کې خورېږي د یورپ کانټینټ وي او دا چاته پته نه وي چې دا چېرته ډاکومنټري ده دا پرینک ویډیو ده دا چېرته یو فلم دی د هغې نه یو کلیپ رااخیستی دی خو نه په دې باندې چونکې د اسلاموفوبیا کیسه مضبوطیږي نو بس دا خورول دي دا به خورو دا خورېږي ښه یو دا ګرې پروپاګاندا څنګه کار کوي مطلب څنګه استعمال شوله پی ټي آی څنګه استعمال کړله د ټي ټي پي یا د نور ترهګرو دپاره د خلکو په زړونو کې همدردي پیدا کولو کې ښه بله خبره دلته که پنجاب کوي که عمران خان یې کوي که نواز شریف یې کوي که څوک یې کوي دا خو بیا موږ ته معلوم دي نو دوی څه وکړي د ترکي ډرامې په شکل کې کیسه راولي چې لکه دا خو یو دوی هلته چېرته ډراما کړې ده نو دا دومره غټه ډراما ده دومره تاریخي حقیقت دی دومره کیسه ده نو دومره په دې کې رومانس پروت دی دومره زیات اټریکټیو خبره ده نو ته ولې تر اوسه پورې د تورې نه بغیر ناست یې توره ولې نه اخلې بیا په بازار کې ګوره صرف ډراما پاکستان ته راوستل نه و راوستلو دلته پاکستان ته زمونږ د چم ګاونډ د کوڅې چې کوم دوکان و هغه ته توره راوستل چې ماشومان دپاره لوبې دپاره کیلونه تورې په شکل کې وي اوس هغه تورې چېرته لاړې ته یقین وکړه زمونږ په کوڅه کې به چې کوم دوکان و د په اسلام آباد کې نو په دې کې به دا تورې پیدا کېدلې میلاوېدلې وې ما ته زوی مې وویل انګریز خان وویل چې بابا دا توره راخلم
ما چې څوک پې وایي چا نه سر وهې نو په توره باندې خو ته نه لوبې کولی شي نه بل څه کولی شي نه موټر دی چې ته لوبې پې کوې نو بل شی دی نه کرکټ دی نه فوټبال دی نه بل شی دی څه کوې څه پې نو بهرحال هغه هسې د سره بحث کوو نو ماشومانو سره خو بحث هم نه کېږي او تورې هم ورکې شولې کیسه هم ورکې شوه د دې دا ده مثلا چې زه کوم څوک یو شی استعمالوي او په دې باندې ترهګرۍ کوي او هغه شی زه کور ته راوړه زه یې استعمالوم نو په ډېر شیانو کې یو بل سره نږدې شو د دې لپاره یو هغه هم جوړ شي همدردي هم پیدا شي همدغه کار وشي بیا یو بل کار هم دی هغه کار دا دی چې د سیکیورټایزیشن بیا ځان ته یو پوره کیسه ده د سیکیورټایزیشن بیا ځان ته یو مسله ده چې ته مطلب مصنوعي خطره جوړه کړې یا خطره دومره غټه کړې چې دومره غټه وي نه خو دې غټه کړې مطلب وړه خطره ده دې ډېره غټه کړې د یو کلي مسله ده دې پوره وطن ته پیلاو کړې یو کنټرول کیسه ده دې ووایي چې دا بې کنټروله ده دا زموږ په لاس کې نه ده مثلا دا د سیکیورټایزیشن دلته زه صرف د خپل کانټیکسټ کې خبره کوم خپل پښتونخوا کې خبره کوم نو بیا دلته ټي ټي پي سره معاهده کوو ټي ټي پي راولو ټي ټي پي که موږ دلته طالبان آزاد کړل بیا به موږ ته دلته اسانتیا جوړه شي موږ به د هغه کسان دي دا بس د خپل کار نه به راوګرځېږي داسې خو نه وه نه داسې ده نو زه یې کنوینس کړلم زه په هغه وخت کې کنوینس کړلم چې په کم وخت کې زما په زړه کې د دوی دپاره همدردي هم جوړه کړې وه چې په کم وخت کې زه او طالب زه او ټي ټي پي په یوه صف کې ودرولو چې موږ دواړه به د اسلاموفوبیا خلاف جدوجهد کوو په هغه وخت کې دا ټول ریسیټلمنټ وکړه د طالبانو چې په کم وخت کې ماته په ما باندې دومره کار کړی و زما نه مراد د پښتونخوا خلک د پاکستان خلک چې دا ویلي وو چې لکه یورپ کې څومره زیات ظلم روان دی په مسلمانانو باندې نو دا زه او ټي ټي پي دا به په شریکه باندې د دې هغه کوو مخنیوی کوو دا به ختموو نو دا شیان چې لکه ټي ټي پي طالبان په افغانستان کې ښځو ته د تعلیم اجازت نه ورکوي او پرده لازمي ده نو دلته په پښتونخوا کې د ټي ټي پي حکومت اعلان وکړ د حکومت طرف نه صوبایي حکومت اعلان وکړ چې جنکه به په برکه کې ابایا کې کالج ته ځي ماشومې د کالج جنکۍ د سکول جنکۍ دا به په ابایا کې ځي نو دا ټول ګوره دا ټول سټرګل دا ټول کانسپټ د اسلام تشریح دا ټول یو شان کړه نو چې یو شان کړله ته بیا د یو شان د ستا په شان ته چې کوم خلک وي هغې خلاف ته اواز نشي اوچتولی هغې خلاف ته هغه قسم زور نشي استعمالولی چې کوم پکار وي سیاسي زور نو دا ټوله کیسه ما تاسو ته ووایي چې دا د جماعت اسلامي جمعیت اسلام دا خو تاسو ته پته ده خو د پی ټي آی په کیسه باندې خامخا غور کول دي نو تاسو به ووایئ چې دا خو دومره آوټډیټډ خبرې کوي که نه چې پی ټي آی خو ځان له یوه کیسه روانه کړې ده د فوج خلاف هم ده د طالبانو خلاف هم ده د بالکل نه دا آوټډیټډ نه ده پکچر ابھی باقی ہے کیسه روانه ده روانه به وي تر څو چې موږ نشو پوه هغه ټیم پوره به روانه وي تر څو چې موږ یې مخنیوی نه وکړو هغه روانه وي نو دې ته ډېر زیات سنجیده کتل پکار ده کیسې داسې هم نه دي چې بس یوه ورځ موږ ولمنځله د جذباتو اظهار مو وکړو بس کیسه ختمه شوه نه دا ډېر لوی روان کار دی مسلسل به روان وي او باید دلته د پاپولیزم په کیسه کې څوک رانه شي د بینډ ویګنینګ په کیسه کې څوک رانه شي او خپل کار خپل سیاست پښتون سیاست په پاکستان کې جاری هم وي او کمزوری چې مضبوط روان وي او کمزوری نه وي